بیا وړم په لاره کې فوجي ماته وایي په پښتو را سره ګویان شوی ګیله منه ته خو ډېر ښه شاعر یې یو شعر یو غزل ووایه. نو ما سوچ وکړ چې زما خو ټوله شاعري د دوی پر ضد او ډېره سخت مقصد یو قسم مزاحمتي یا مزاحمتي شاعري ده. ما نظم پیل کړ ورته پرون لیلا داسې په چلول کې ګیله کوله. دغه نظم مې پیل کړ ورته چې دې ځای ته راورسېدم چې تر څو چې وانخلم د خپلو شهیدانو بدل د کونډو بورو ځورېدلو یتیمانو بدل. نو دستي یې ما ته دې ځای ته سوک راکړ په دا بل خوا بل څپېړه راکړه کنځل ستا خور او ستا مور ستا دا او دا د چا نه بدل اخلې چانه بدل اخلي ووایه. ما خو په چا نوم نه دی کړی خو چې په تاسو یې دومره بد تاثیر وکړ نو من ون دا کیسه په تاسو راګرځي. په هر صورت وایي بل غزل ووایه. ما چې بیا پیل وکړ د غزل نو بل خو بل هغې سخت و ځکه چې زما په شاعري کې خو بل څه شته نه چې د دوی غندنه نه وي. نو بس دوی وهلو ته هغه پلیټفارم صرف جوړولو ګراونډ یې جوړولو. بیا ما ته سړک دوی په دې زه وهلم ټکولم چې دته سړک درک ورنه کړي چې دا موږ چیرې روان کړی. بیا چې په لاره روان کړی وم د ایشا په پاټک کې چې د میرانشاه له لویې لارې راوګرځولم د رزمک خواته ګاډي سفر پیل کړه. نو ما ته دا اندازه وشوله چې زه د دوسلي یعنی زمونږ کوم تحصیل دی د په دې کیلې کې زه مقصد ودرول شوم. بیا چې زه راکوزېدم زما لاسونو خپو هر څه کار پرېښی و ځکه چې مسلسل سړی 24 ساعته له داسې اذیته راتېر شي لاسونه او خپې دې بند وي. نو زه چې کوز شوم دستي پرېوتم د ولاړېدو نه وم. نو دوی د پاسه ما ته لغتې راکولې وایي ته دعوې د لوی افغانستان د جوړېدو کوي او د پښتونستان یې کوي او دلته بیا په خپو نه شو ودرېدلی. دې کیسې سخت زور راکړ. نو ما دومره زور وکړ ودرېدم په خپو. نو دوی په مټونو ونیوم روان یې کړم. هلته هم دغه نارې او دغه فریادونه و. لاندې تیخانې ته کوز شوم د سور کلر دغه یې راکړم کالي یې ټول نه کړل را صرف یې د کمیس په ځای پرتوګ راکړ سور پرتوګ و هغه یې راواغستو. نو هلته یو داسې کوچنی غوندې سپنج پروت و. نو زه دستي دې ته ورډنګ شوم چې ورډنګ شوم زه خو دستي په ځان نه یم پوه شوی به ځکه چې 7 ورځې مسلسل بې خوبه وم. دستي وده شوم. دوی په دروازه پورې راولاړ دي د خور مور کنځاوې کوي پورته شاته خوب ته راغلی دلته ها او دا. خو ما یو وارې ځان په دغه واچولو. دوی اجازه نه لرله چې ما ته دغه ته راننوځي. بیا چې دوی اجازه راواخیسته راننوتل نو په لغتو په سکونو دغه شول وایي کړی و جاو یهاں پہ سونے کی اجازت نہیں ہے وہ ہے یہ. نو زه ولاړ شوم بیا یې په خپو ودرولی یم تر سبا پورې. یوه شپه یې دلته هم راباندې وکړه. بیا یې یوړم میرانشاه ته. نو په میرانشاه کې خو بیا هغه قیامتونه و چې مقصد کوم اذیت به یې درته وغږېږم. د انسانانو سره داسې چلند ما نه په کتابو کې لیدلی نه مې له چا اورېدلی. حتی چې د ملایانو مې د قیامت او د قبر عذابونه هم دومره سخت نه دي اورېدلی لکه هلته چې په فوجي قید کې له انسانانو سره کوم چلند کې د 2-2-50 ورځې 2-2-30 ورځې مسلسل انسانان په خپو ګرځول چې خوب به نه کوي آرام به نه کوي. نو یو انسان چې کله ته بې خوبه وساتې دا تر ټولو سخت اذیت دی. نو بیا هلته د هغه کوټې انځورونه هلته د انسانانو نه د چا نه په پلسونو د خپونو کان باسه له چا له لاسو وباسه په چا پسې سپي راخوشي کوه څوک په ټوپکو وژنه. حتی لکه کوم اړخ او کوم اذیت کې زه درته یاد کړم د فوجي قید چې هلته له بندیانو سره شوی د وزیرستاني میندو زامن هلته چې په کوم ظلم او جبر باندې وهل کېږي ټکول کېږي د هغې مثال د تاریخ په کتابونو کې نشته. او داسې ظلم جبر هیڅ چا په دې دنیا له ژوندیو انسانانو سره په دومره وړو وړو جرمونو نه دی کړی لکه هلته چې په هغه قید کې دوی روان